بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په یو بل نوی تخنیک باندې کار کوو چې هغه د څنګه کولی شو چې موږ یو فلش ته یا پین ډرایو ته موږ د خپلې خوښې ایکان ورکړو. لکه دلته چې ما د ډرایو ته عکس ورکړی دی یا دې ته مې یو تصویر ورکړی. راځو نن د فلش ته چې ایکان د کمپیوټر نه راجګ کړی غواړو چې د خپلې خوښې ایکان ورته ورکړو. د دې په خاطر چې موږ دغه ایکن خپل پین ډرایو یا فلش ته انتخاب کړو، نو د دې لپاره هر هغه ایمیج چې وي یا تصویر چې وي هغه باید په ICO یعنی ایکن ایکسټنشن کې وي. د دې ایکسټنشن باید موږ سره په ایکن کې وي. نو د دې لپاره راځو شروع کوو. لومړی باید موږ دغه ایکن والو. ما سره دلته ایکن شته ده، تیار مې راخیستی ده. دا به راوالو. دا به لومړی فلش ته کاپي کوئ. د فلش کې کاپي کېدو څخه وروسته تاسو به یو دلته نیو ته راشئ. یو ټیکس ډاکومنټ به والئ. دلته به ولیکئ چې اوټو رن دغه آخري وروستړی ایکسټنشن به تاسې انفو ته بدل کړئ. INF دا به سیف کړئ. یس به یې کړئ. د دې منځ ته به راشئ، ډبل کلیک اوپن به یې کړئ. د هغې څخه وروسته رای به شئ دلته براکټې به ورکړئ ورته. د دې په منځ کې به ولیکئ چې اوټو رن. د هغې څخه وروسته ایکن ته به راشو چې ایکن دا به مساوي شي. د ایکن نوم موږ څه ورکړی و؟ کلوز. د ایکن نوم کلوز دی. دا د ایکن نوم د کلوز ډاټ ICO دا د ایکن ایکسټنشن ده. هغې نه وروسته راځو چې فلش ته یو نوم هم ورکړو، لیبل مساوي کېږي ده مثلا راهل خو پکې ده، خو یو بل نوم به ورکړو چې ډاون هرت نو دی نوم شو او دی ایکن شو. د ایکن نوم موږ دی ایکن نه راخلو او دا CO ورسره اضافه ایکسټنشن ده، دا هم ورسره لیکو. نو دا به شي کو کنټرول S. د دې ځای نه هم تاسو سیف کولی شئ. نو د هغې څخه وروسته راځو دا کلوز کوو. دا سیف شوی دلته، خو د فلش ایکن نه دی تبدیل شوی. د فلش ایکن نه دی تبدیل شوی، نو د دې لپاره موږ فلش یو ځل وباسو او بیرته پکې ور داخلو. دا فلش ایکن د کلوز ایکن ته واوښته او نوم یې هم ډاون هرت دې ته بدل شو. نو مننه کوم د لیدو څخه. چینل در سره سبسکرایب کړئ، که نیم کوئ پروا نه کوي. نو مهرباني وکړئ که نورې ویډیوګانې غواړئ نو زمونږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ.